السلام علیکم. زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 80 نور کسان وژلي دي. دغه رنګې په تیرو 40 غنټو کې د کرونا وایرس 2545 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. کومو پرایویټ سکولونو چې تر اوسه پورې د آنلاین تعلیم تنظیم نه دی کړی، هغې سکولونو ته د کرونا وایرس په دوران کې په هفته کې یو ځل د ماشومانو د راغوښتو اجازت ورکړی شوی دی. د ای پی ایس د شهیدانو شپږمه کلیزه په شان و شوکت سره ونمانځلې شوه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ای پی ایس د شهیدانو د درجاتو د بلندۍ لپاره دعا وغوښته. وزیر اعظم عمران خان په پېښور کې د کارډیالوجي انسټیټیوټ افتتاح وکړه. د په دې موخه باندې د کامیاب ځوان پروګرام چیکونه په ځوانانو کې تقسیم کړه. وزیر خارجه شاه محمود قریشي د طالبانو د مشر سره ملاقات وکړ. وزیر داخله شیخ رشید ویلي دي که د سېنټ په انتخاباتو کې د شو اف هینډ اجازت میلاو شه دا به غټ انقلابي. کامران بنګش او شهباز ګل شریک خبري کانفرنس ته وینا وکړه. دا صوبایي اسمبلۍ 2 زنانه ممبرانې عایشه بانو او عایشه نعیم پارلماني سیکرټري جوړې شوې. په روان کال کې بعد خیبر پښتونخوا نه د سېنټ 12 ممبران ریټایرډ شي. د پخواني صدر آصف علي زرداري د تنخواه تفصیل په احتساب عدالت کې پیش کړی شو. بلاول بټو زرداري او مریم نواز ویلي چې د سېنټ په انتخاباتو کې شو اپ هینډ د حکومت غیر عیني هتکنډه ده. پاکستان د نیوزیلینډ خلاف د اولني T20 میچ د لوبولو دپاره د خپل 15 تني ټیم د نومونو اعلان کړی دی. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم لوبغاړي محمد عامر د انټرنیشنل کرکټ نه د ریټایرمنټ ته اخیستو اعلان وکړ. په صوبه خیبر پښتونخوا کې د یخنۍ په لهر کې نور زیاتوالی راغلی دی. او اوس د دې خبرونو تفصیل. کرونا وایرس په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې 80 نور کسان وژلي دي. دغه رنګې 2545 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 4,250,522 ته رسېدلې ده. تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 40,000 ټیسټونه شوي دي. دغه رنګې تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس د ټولو ټیسټونو شمیره 1,60,6,809 ته رسېدلې ده.
بل اړخ ته هغه پرایویټ سکولونو ته کومو چې تر اوسه پورې د آنلاین تعلیم ورکولو تنظیم نه دی کړی دغه سکولونو ته په هفته کې یو ځل د کار ورکولو دپاره د طالب علمانو د راغوښتو اجازت حکومت ورکړی دی. حکومت پرایویټ سکولونو ته دا اجازت د کرونا وایرس د ایسوپیس په حواله باندې ورکړی دی. د ایپیس د شهیدانو شپږمه کلیزه په شان و شوکت سره ونمانځلی شوه. د شهیدانو یادګار ته سلامي پیش کړی شوه او په یادګار باندې ګلونه کېښودی شو. ځای په ځای باندې دعایه تقریبونه وشو. د ایپیس د شهیدانو په قبرونو باندې خلکو وزیري وکړه، ګلونه یې پرې خواره کړه او دعاګانې ورته وکړې. د ماشومانو شهیدانو په قبرونو باندې د دې مور پلار او وروڼو خویندو هم ازیري ورکړه، دعاګانې ورته وکړې، ګلونه یې پرې خواره کړه. په دې موقع باندې هر طرف ته ژړاګانې او اوښکې وې. بل اړخ ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د ایپیس د شهیدانو د درجاتو بلندۍ دپاره دعا وغوښته. وزیر اعظم عمران خان د حیات آباد سپورټس کمپلیکس د توسعې د کارډیالوجي انسټیټیوټ د جلوزۍ هاوسنګ سکیم افتتاح وکړه. په دې موقع باندې د سره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او گورنر دواړه موجود وو. په دې موقع باندې وزیر اعظم د کامیاب جوان پروګرام چیکونه هم تقسیم کړه. په دې موقع باندې وزیر اعظم عمران خان ووی چې موږ اپوزیشن ته د مذاکراتو پیشکش نه دی کړی، نه حکومت ته څه خطره شته او نه په ما باندې څه دباو شته. ده وی که زه وغواړم نو د اپوزیشن نه غټه جلسه کولی شم. ده په دې موقع باندې د قبایلي اضلاعو د نمایندګانو سره ملاقات هم وکړ. ده په دې موقع باندې د قبایلي اضلاعو نمایندګانو ته تسلي ورکړه چې په قبایلي اضلاعو کې به د انټرنیټ سرویس بهتر جوړولی شي. دا زیاته کړه چې اراکین دې د حلقو د تواتر نه بهر راوځي او عوامي مسایل حل کول دې شروع کړي. د صوبایي اسمبلۍ زنانه ممبرانې عایشه بانو او عایشه نعیم پارلماني سیکرټري مقرر کړی شوې. صوبایي حکومت زنانه او ممبرانو ته د وزارتونو نه ورکولو له سببه د تنقید سره مخ وو. په روان کال کې به د خیبر پښتونخوا نه د سینټ 12 ممبران ریټایرډ شي. په ریټایرډ کېدونکي سنیټرانو کې د نورو نه علاوه سراج الحق شبلی فراز، مولانا عطا الرحمن، لیاقت ترکی، محسن عزیز، نعمان وزیر، صلاح الدین، جاوید عباسی وغیره شامل دي. د پخوانی صدر آصف علي زرداري د تنخواه تفصیلات په احتساب عدالت کې پیش کړی شو. د دغه تفصیلاتو په رڼا کې د پخوانی صدر آصف علي زرداري تنخواه 80,000 روپۍ وه چې 7,000 روپۍ به د ټکس په مد کې کټ کېدې. د باندې 50,000 الاونسز سره 1 لاک تنخواه اخیسته. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز د نورو مشرانو سره د میډیا سره خبرې اترې وکړې. دی په دې موقع باندې وی چې حکومت به د سېنات په انتخاباتو کې غیر آئینی هتکړندو استعمالولو ته نشي پرېښودی. دی زیاته کړه چې د سېنات انتخابات د وخت نه مخکې او د شو اپ هند په ذریعہ باندې کول غیر آئینی قدم دی. بلاول بټو زرداری په دې موقع باندې مریم نواز او د مسلم لیگ نورو مشرانو ته د شهید بېنظیر بټو په کلیزه کې د شرکت دعوت ورکړ. بل اړخ ته جماعت اسلامي هم د وخت نه مخکې د سېنټ انتخابات او د شو اپ هند په ذریعہ باندې کول مسترد کړه. جماعت اسلامي په دې لړ کې دریځ خپل کړ چې د وخت نه مخکې او د شو اپ هند په ذریعہ باندې د سېنټ انتخابات کول غیر آئینی قدم دی. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. پاکستان د نیوزیلند خلاف د اولنی T20 میچ دپاره د خپل 15 تنی ټیم د نومونو اعلان وکړ. په اولنی T20 میچ کې به د پاکستان د قومي ټیم نائب کپتان شاداب خان د ټیم قیادت کوي. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم لوبغاړي شعیب ملک خپل 14 مین اف دی میچ اعزاز د ایپیس د شهیدانو په نوم کړ. دغه رنګې د خپل 14 مین اف دی میچ د اعزاز حاصلولو سره د شاهد افریدي ریکارډ برابر کړ. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم لوبغاړي محمد عامر د انټرنیشنل کرکټ نه د ریټایرمنټ اعلان وکړ. د په دې موقع باندې ویلي دي چې ما تر اوسه پورې ډېر لوی ذهني دباو برداشت کړ، نور راکې د برداشت توان نشته.
دا په دې لړ کې وړاندې ویلي دي چې زه د منیجمنت رویې په دې خبره باندې مجبور کړم چې ریټایرمنټ واخلم. دا د دې خبرې انکشاف هم وکړ چې په دې لړ کې به زه ډېر زر د ډېرو اهمو رازونو نه پرده اوچته کم. او اوس ګورو د موسم حال. د ملک د نورو حصو په شان دی په خیبر پښتونخوا کې په یخنۍ کې نور زیاتوالی راغلی دی. یخې هواګانې چلیږي او د شپې زبردسته چنۍ پرېوځي. په نور کې هم هغه زور نشته. یخنۍ له کبله خلکو د کورونو نه بغیر د ضرورته وتل پریښي دي. کاروبارونو ته هم خلک سحر ناوخته وځي او ماښام وختي واپس ځي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. دا ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.